بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو د انګلیش زده کوونکو، تاسو ته ما ټینسز رانیولي دي. په ټینسز باندې مخکې ما دوه ویډیوګانې جوړې کړې دي، په پلی لیست کې پرتې دي. اوس په هغه ټینس کې تاسو ته ما ښودلی دي چې ټینسز څو دي. د ټینسز هغې کې تاسو ته ما ښودلي چې درې حالته دي د ټینسز، او بیا په یو وخت یا زمانه کې څلور ټینسز دي. اوس چې زه تاسو ته کم ټینسز به شروع کوم، د هغې نه مخکې زه تاسو ته ورب کلیر کوم، ځکه چې تاسو کله په ورب باندې پوه شئ چې ورب څه شی دی، نو ټینسز کې به طبیعي اسانتیا وي. دوه ویډیوګانې مخکې ما په ټینسز جوړې کړي دي، هغه په پلی لیست کې دي، هغه اول وګورئ، هغې پسې دا ورب والا ویډیو وګورئ، او د دې نه وروسته به زه تاسو ته 12 ټینسز شروع کوم. ورب څه ته وایي؟ ورب کار ته وایي، یعنی فعل ته وایي. کار ته ورب وایي، یعنی کار څه مطلب؟ کار لکه زه اوبه څکم، دا څکل کار دی، دې ته ورب وایي. زه کور ته ځم، دا تلل کار دی، دې ته ورب وایي. زه خط لیکم، دا خط لیکل چې کوم دی دا کار دی، دې ته ورب وایي. زه روټۍ خورم، دا خوړل چې کوم دی دا کار دی، دې ته ورب وایي. زه کینم، دا ناسته چې کوم ده دا کار دی، دې ته ورب وایي. دغه رنګې د ورب دوه حالته دي. اوس تاسو د ورب په معنا خو پوه شوئ چې ورب څه ته وایي؟ ورب کار ته وایي. اوس د ورب دوه حالته دي په ټینسز کې. یو دی هیلپینګ ورب، یعنی مرسته کوونکی کار. هیلپینګ ورب یعنی مرسته کوونکی کار، یعنی مدد کوونکی کار. یو دی مین ورب، لکه زه ځم، دا تلل دا مین ورب یعنی کار دی. یو دی مین ورب، یو دی هیلپینګ ورب. هیلپینګ ورب چې کوم دی، هیلپینګ ورب هغه چې کوم دی هغه لکه ام، از، آر، هیز، هیو، ډو، ډز، ډیډ، واز، ور، هیډ، ویل بی، ویل هیو. دا هیلپینګ ورب دی په ټینسز کې، یعنی دا صرف مدد کوي د جملې جوړولو کې، دا د فقرې په جوړولو کې مدد کوي. لکه مونږ وایي ما کار ورب شو، مین ورب شو کړی دی، دا، او. د دې دپاره دا هیلپینګ ورب چې کوم راځي دا دغه ټکي مونږ ته ظاهروي چې دی، دا، او، دا ټکي یادوي. مین ورب اوس go, write, come, play, watch, develop, use, run, work, study, go, eat, help, finish. دا مین ورب دی. نو زه تاسو ته هیلپینګ ورب او مین ورب اوس دواړه په یو جمله کې استعمالوم، تاسو به پې صحیح پوه شئ. I am going to house، زه کور ته ځم. I am going to house، زه کور ته ځم. دې کې چې کوم دی am دا هیلپینګ ورب دی، هیلپینګ ورب، او دا going چې دی دا مین ورب دی. نو هیلپینګ ورب تاسو پیژندو، going لکه ځم، روان یم، نو دا کار دی، دې ته ورب وایي. خو دا کم یو ورب ورته وایي؟ مین ورب. او ام چې دی دا هیلپینګ ورب دی، څه معنا نه لري، خو لکه دلته جمله را جوړوي. بلې جملې ته ګورئ، she is writing a letter، she is writing a letter، هغه خط لیکي. هغه she جنۍ ده. is چې کوم دی دا هیلپینګ ورب دی، او دا رایټینګ چې کوم دی دا مین ورب دی، یعنی دا کار دی مین ورب دی رایټینګ، او اس چې دی دا هیلپینګ ورب دی
جمله را جوړي. بلې جملې ته ګورئ. they are coming here. هغوی دلته را روان دي. they are coming here. هغوی دلته را روان دي. دا are چې کوم دی دا helping verb دی. دا coming چې دی دا main verb دی. لکه coming کار دی را روان coming او are دی are مطلب دی دی لکه دا helping verb دی جمله را جوړوي. he has played cricket. هغه کرکټ وکړلو. he has played دا played چې کوم دی دا main verb دی لکه وکړلو معنی دا main verb دی او has چې کوم دی دا helping verb دی جمله را جوړه کړې ده. یعنی هغه کرکټ وکړلو. we have watched movie. مونږه فلم وکتلو. we have watched movie. دا have چې کوم دی دا helping verb دی. دا watched چې کوم دی دا main verb دی یعنی وکتلو watched وکتلو او دا have چې کوم دی دا helping verb دی جمله را جوړه کړي. we have watched movie. do you develop Android app. do you سوالیه جمله ده سوال کړي. do you develop Android app. آیا تاسو Android application هکړلو. آیا تاسو Android application هکړلو. do you develop Android app. دا do چې کوم دی دا helping verb دی او دا develop چې کوم دی دا main verb دی. does she use Facebook. سوالیه جمله ده جنۍ نه تپوس کوي لکه ته یو جنۍ تپوس کې چانه چې does she use Facebook. آیا هغه فیسبوک استعمالوي. does چې کوم دی دا helping verb دی او she use دا use چې کوم دی دا main verb دی یعنی استعمالوي یعنی کار دی. did it rain 2 days ago. did it rain 2 days ago. آیا دا باران 2 ورځې مخکې و. لکه باران شوی دی تیر شوی دی. آیا دا باران 2 ورځې مخکې و. did it rain 2 days ago. دې کې چې دا did کوم دی دا helping verb دی او دا rain چې کوم دی دا main verb دی. you were working yesterday. آیا تاسو پرون کار کولو. you were working yesterday. دې کې چې کوم دا were دی دا helping verb دی او دا working چې کوم دی دا main verb دی یعنی کار دی. you were working yesterday. آیا تاسو پرون کار کولو. I was studying last night. I was studying last night. ما تیره شپه study کوله. ما تیره شپه مطالعه کوله. I was دا was چې کوم دی دا helping verb دی. studying چې کوم دی دا main verb دی. he had gone to the college. he had gone to the college. هغه کالج ته تللی و. he had دا had چې کوم دی دا helping verb دی او دا gone چې کوم دی دا main verb دی یعنی تللی و. she will eat pizza. she will eat pizza. هغه به پیزا وخوري یعنی خوړلې نه هغه به پیزا وخوري. she will eat pizza. دې کې چې کوم دا will دی دا helping verb دی او دا eat چې کوم دی دا main verb دی. you will be helping to me. you will be helping to me. تبا ما سره مدد کوي. تبا راتلونکي وخت یادی چې تبا یعنی ما سره مدد کوي. you will be helping to me. دې کې چې دا will be دی دا helping verb دی او دا helping چې دی دا main verb دی.
they will have finished this book. They will have finished this book. هغوی به دا کتاب ختم کړی وي. یعنی په راتلونکي وخت کې موږ خبره کوو چې راتلونکي وخت کې هغوی به دا کتاب ختم کړی وي. They will have finished this book. هغوی به دا کتاب ختم کړی وي. دې کې چې کوم دا will have دی دا helping verb دی او دا finished چې دی دا main verb دی. نو تاسو په ورب چې ځان نه پوهه کړئ په ټینسونو باندې تاسو نه پوهیږئ. دا ویډیو وګورئ د ټینسز نه مخکې د دې نه بله ویډیو په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته باره چې کوم ټینسونه دي یو په تفصیل سره په ویډیو جوړوم. خو مخکې ته هیلپینګ ورب او مین ورب لیکن ورب خامخا مخکې وګورئ چې ورب څه شی دی د ورب په جمله کې څه کار دی ورب په ټینسونو کې څومره رقم دی چې کله ستاسو ورب یاد شي کوم هیلپینګ ورب دی دا ستاسو یاد شي نو بیا تاسو ته د ټینسز پته هم لګي چې دا کم ټینس دی دا بل ټینس باندې به زر پوهیږئ. چې کله تاسو ته هیلپینګ ورب پته نه وي هیلپینګ ورب ته یاد نه وي نو تاسو ټینسز باندې هیڅ کله نشئ پوهېدی او نه کامیابېدی شئ. ویډیو سو ګورئ مخکې شیر کوئ لایک کوئ انګلیش ټو پشتو چینل چې دی دا لایک کوئ سبسکرایب کوئ او لږ رنګې سپورټ کوئ چې زه تاسو ته نور هم مزید ښې ویډیوګانې جوړې کړم. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. د الله په امان. تھینک یو. بای